ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا د هدایت پر بنسټ په بلخ ولایت کې د ولایتي مفتشینو له لورې د کوچني اختر له رخصتیو وروسته د 55 امارتي ادارو د کارکوونکو له حاضریو او کاري نظم څخه څارنه او لیدنه وشوه. دا لړۍ د هیواد د ریاست الوزرا او د بلخ ولایت د والي الحاج ملا محمد یوسف وفات له لارښوونې سره سم د اداري نظم د ښه والي، خلکو ته د پر وخت خدمتونو وړاندې کولو، د عامه خدمتونو په برخه کې د سستۍ د مخنیوي او د مراجعینو له سرګردانۍ د مخنیوي په موخه پیل شوه. د معلوماتو له مخې د اداري چارو د څار او د لوړو مقاماتو د فرمانونو او لارښوونو د تطبیق کمیسیون چې مخکې د والي په حکم جوړ شوی و له اړوندو ادارو څخه لیدنه ترسره کړه. دغه بهیر د ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس حاجي مولوي سلطان محمد سعید تر مشرۍ لاندې د 4 جلا ټیمونو له خوا پر مخ ویوړل شوه چې پکې د کار او ټولنیزو چارو ریاست، د علماو شورا، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره، استخبارات او د کارکوونکو چارو یو شمیر کارکوونکي شامل دي. په دې لړۍ کې د ګڼو ادارو لکه نظامی محکمه، د اوبو رسولو او فاضلابو امارتي شرکت، د شمال زون اختصاصي محکمه، د اولمپیک او بدني روزنې ریاست، عدلیه، د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست، ارشاد، حج او اوقاف، اقتصاد، د فرمانونو د تعقیب او نظارت اداره، د حیرتانو ښار ریاست، د حیرتان ګمرک، بلخ پوهنتون، د امام ابو یوسف جامعې، د شمال سندیزه حوزه، د انرژي او اوبو ریاست، د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره، د قانونو، د هایدروکاربن سروې، د کلیو پراختیا، د بلخ ملي راډیو تلویزیون، د بهرنیو چارو استازولي، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، اترا، افغان پوسټ، افغان ټیلیکام، د ډبرو سکرو، کانکور ازموینې، سره میاشت، عامې روغتیا، ټولګټو چارو، صنعت او تجارت، کډوالو چارو، کرنه، د سړکونو د تنظیم اداره، شهیدانو او معلولینو، پاسپورت، نساجي، د درملو او خوړو اداره، د سیلو، د نفتي موادو د امارتي شرکت او یو شمیر نور ادارې شامل دي. مفتشینو د څارنې پر مهال ټینګار وکړ چې دا بهیر د اداري نظم د ټینګښت، د مسؤلیت منلو، د کلتور د پیاوړتیا او خلکو ته د اغیزمنو او پر وخت خدمتونو د وړاندې کولو په موخه ترسره کیږي. دوی له ټولو مسؤلینو غوښتل چې د کاري وختونو پر تطبیق جدي څارنه وکړي او د غیر ضروري غیر ضروري مخه ونیسي. دوی زیاته کړه امارتي ادارې باید د نظم او تعهد بیلګه وي او د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله، ریاست الوزرا او د ولایت مقام د اوامرو او لارښوونو سمو پلي کول د اسلامي نظام د پرمختګ اساسي شرط دی. د کمیسیون نورو غړو هم د دې بهیر پر دوام ټینګار وکړ او له ټولو ادارو یې وغوښتل چې د ټاکل شوو موخو د پلي کېدو لپاره له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. په همدې حال کې د یو شمیر ادارو مسؤلینو له دې اقدامه هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې د خدمتونو د کیفیت د ښه والي او د کاري نظم د مراعات لپاره به لازم ګامونه پورته کړي. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د کوټي برق 4 لارې د جوړولو چارې د ځایي مسؤلینو په نوښت او مدیریت پیل شوې. د دې پروژې مسؤلین وایي چې د یادې مهمې 4 لارې د جوړولو چارې به د راتلونکو 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د کوټي برق 4 لارې جوړولو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا دا پروژه د یادې ولسوالۍ له مهمو بنسټیزو طرحو څخه شمیرل کیږي چې موخه د ترانسپورتي وضعیت ښه والی، د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمول او خلکو ته په تګ راتګ کې اسانتیا رامنځته کول دي. هغوی ټینګار کوي چې د دې 4 لارې ساختماني چارې د سیمې د خلکو په نږدې همکارۍ او د ولسوالۍ د مسؤلینو تر مستقیم څار لاندې دوام لري. این چوک به عرض اطرافش 6 متر خرد بشه و به شکل جدید و دیزاین جدید ساخته میشه. شما شاهد هستین که کارش عملا فعلا جریان داره و احتمال از این میره که شاید تا 2 الی 3 ماه دیگه به خیر کارش تکمیل شود.
د پروژې مسؤل له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغلته یوې معیاري څلورلارې ته د خلکو د جدي اړتیا له مخې دوی د ولسوالۍ له ادارې سره په بشپړه همغږۍ او د خلکو په ملاتړ د یادې پروژې د جوړولو چارې پیل کړي دي او هڅه کوي چې په ټاکلي وخت او ښه کیفیت سره یې بشپړه کړي. چراغ‌های از لایتینگ‌های مدروز داره، دیگه آبشار دارم. اما دور خود مناره که می‌بینین آبشارش جور میشه و پیاده‌رویش مکمل به شکل نو موزاییک فرش میشه. اطراف ازی قطارهای مدروز ساخته میشه و قطار مدروز گرفته میشه. قطار از قطارهای سابقه بود دیگه به شکل خوب و خوبتر ساخته میشه مطابق دمون نقشه و کتلاک و طرحی که از طرف مقام شارولی برای ما داده شده مطابق دمو کار پیش میره. په همدې حال کې د دهدادي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د دې پروژې له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او دا یې د سیمې د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. د هغوی په باور د دې څلورلارې جوړېدل به د ترافیکو په تنظیم، د ورځنیو ستونزو په کمیدو او د سوداګریزو فعالیتونو په پراختیا کې مهم رول ولوبوي. برای ما مایه خرسندی به این است که یک بازسازی است در منطقه. ما خوش هستیم که هر گامی که در ارتباط بازسازی در منطقه ما برداشته میشه و بعدی منطقه است خیلی مردم هم راضی است و ما هم راضی هستیم. اقدام نیکی است، اقدام نیکی کردن، اینجا بیروبار بسیار بود چوک جور میکنن، ما ازشان راضی هستیم. تشکر از امارت اسلامی. بهترین جای ما همیشه است و هر وقت ما زندگی کردیم زندگی میکنیم جای سرسبزی است. خیر ببینه کسایی که اینجا کوشش میکنه چوک جور شوه، کوشش میکنه که بازسازی بکنه. خیر ببینم. تشکر. د یادونې وړ ده چې په ولسوالیو کې د دې ډول بنسټیزو پروژو پلي کول د متوازن پرمختګ او د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره د هڅو یوه برخه ده او تمه کیږي چې د دې څلورلارې په بشپړېدو سره به د دهدادي ولسوالۍ د خلکو په ورځني ژوند او ښاري وضعیت کې څرګند بدلونونه رامنځته شي. د بدخشان ولایت د فیض آباد ښار یو ځوان داریوش منور له 4 شپو ورځو پرلپسې بایسکل چلولو وروسته پرته له کومې ستونزې مزار شریف ښار ته ورسید. نوموړی وایي د دې کار الهام یې له هغو بهرنیو ګرځندویانو اخیستی چې له دې وړاندې په افغانستان کې د بایسکل سفرونه کړي دي. د هغه په خبره غواړي د خپل دې اقدام له لارې د هیواد د ځوانانو د یووالي، هیلو او وړتیا پیغام وړاندې کړي. د بدخشان ولایت د فیض آباد ښار یو ځوان داریوش منور له 4 شپو ورځو پرلپسې بایسکل چلولو وروسته مزار شریف ښار ته ورسید. نوموړی زیاتوي چې دا سفر د هغه د روان کال له پلانونو څخه یوه برخه ده چې غواړي د افغانستان ټولو 14 ولایتونو ته په بایسکل سفر وکړي. د هغه په وینا له مزار شریف وروسته به خپل سفر ته د هرات ولایت پر لور دوام ورکړي. عزم اراده برآمدم از خانه که میخوام که از طریق مزار از راه القوی برم به هرات، از هرات هم میخوام برم به کابل. با میان هم 34 ولایت کشور میخوام دیدار داشته باشم. داریوش منور وایي چې د دې کار انګیزه یې له هغو بهرنیو ګرځندویانو څخه اخیستې ده چې پخوا یې په افغانستان کې د بایسکل له لارې سفرونه کړي دي او دی هم غواړي د دې کار له لارې د هیواد د ځوانانو د یووالي، هیلو او وړتیا پیغام وړاندې کړي. همین خارجی ها را که دیدم میبروبر و سرکا که عبور و مرور میکنن همه به ما انگیزه بخشید که او که از خارج میان از وطن ما دیدار میداشته باشن چرا ما کارا نکنیم. نوموړی همداراز وایي که چیرې د بنسټونو له لورې ملاتړ وشي هیله لري چې خپل سفر نور هم وغځوي او د بایسکل په وسیله تر کعبې شریفې پورې ځان ورسوي. و اگر کسی مرا حمایه و چیزی کنه و میخوام با این بایسکلم خانه خدا برم حج عمره. د یادونې وړ ده چې داریوش منور تیر کال هم د بایسکل په وسیله په 6 شپو ورځو کې کابل ته رسېدلی و، خو د واورو اورېدو او ځینو نورو ستونزو له امله یې سفر نیمګړی پاتې شو او بیرته بدخشان ته ستون شو. نوموړي دا ځل پریکړه کړې چې له یو نوي پلان سره به د هیواد ټول 14 ولایتونو ته په بایسکل ولاړ شي او دا هم د لوبو له ډګر څخه. د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې د کورش سیمهیزې سیالۍ د ورزشکارانو په پراخ ګډون او د خلکو په تود هرکلي سره ترسره شوې. مسؤلینو د دغو سیالیو اساسي موخه د سیمهیزو او دودیزو لوبو وده او پراختیا بللې ده.
دغه سیالۍ د کورش فدراسیون د استازولۍ له لورې د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت تنظیم شوې وي چې پکې د شورتپې ولسوالۍ له مرکزه او شاوخوا کلیو څخه 150 ورزشکارانو ګډون کړی و. د سیالیو په ترڅ کې ورزشکارانو په دوستانه فضا کې له یو بل سره سیالي وکړه. د پایلو له مخې 25 سیالۍ په مساوي ډول پای ته ورسېدې او 50 تنه نور وتوانېدل چې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړي او د لومړي مقام ویاړ ترلاسه کړي. د مسؤلینو په وینا د دې سیالیو موخه د کورش په څیر د دودیزو لوبو وده، د ځوانانو ترمنځ د ورزشي روحیې پیاوړتیا او د شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د سالمې تفریح زمینه برابرول دي. د یادونې وړ ده چې کورش ورزش د سیمې د خلکو ترمنځ یو له مشهورو دودیزو لوبو څخه شمیرل کیږي چې د پخواني کلتور په ساتنه او ټولنیز یووالي کې مهم رول لري. د دې ډول سیالیو ترسره کولی شي ورزشي استعدادونه رابرسیره او ځوانان سالمو فعالیتونو ته وهڅوي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.